د په بادشاہ ان کنتم مؤمنین کتاسو یقین کوونکی نو باندې ختم شوا واکه بلا باندې کړه وینو دلته باندې ختم شنو بس وی زمشر شنو فلما فصل طالوت بالجنود هر کلا چروان شو طالوت سره د لخرا بالجنود مع الجنود قال وی دې امیر ده کنا او دې هدایات ورکی خپل پوښتا ان الله بیشک الله پاک مبتلیکم امتحان بکی پتا سو بنهرن پیونیرا یاد ساته ګرمي دا او موږ ډېر ته شویو او یو نیر برازي مختا او ډېر صفاو بوبي وګوریا سن تاسو پنیر ورغو پشه او که یو لپس کې خیر دی او سیوا بنس کې او هغه به حرام نه وي که حرام بیا به دله په اجازه تول ورکو او کله کله با امیر تا ته داسې خبره کی چې عقل به نه مني او ته به مني زکه جدار طالوت ملګرو توی حلال او بدی هونه به اسکه ته ودا اعتراض نه کوي چولې او بو کې څه چل رہے بس دې کې د امیر اطاعت ضروری ده په جهاد کې قال وی الله بتا سو بشک ازمای پیونیرا فمن شرب منه هغه څوک چې ویس کلی لدین او بو فلیس مني اب زما د ملګرو نه او ګور ډم ډایری ش بیا وجیال د نشراته ومن لم يطعمه اسوک چې ځانې مور نه کپ دغه وبو فانه مني بشک هغه زما د ملګرو نه الا من مگر هغه څوک اغترف غرفتن چې ډکه کا یو لپا بيده د خپل لاس یو لپا اوس کې هغه بدل الله تند ماته کی نو چې دې تګ شویو او نیره ولید کنا نو دې چې وته طالوت نو د سره په زرګونو ساویا کا اتیا در کسان وته او د ځان سره غزوانان بوتلی چې واده یې نه کړ چې دا غم مسرنی چې بچی برانه پاتې شي ازنه بیا جنگ نه کې چې ما بچي یاد شوی دا کنه نو دا خو خيار او دوی ما سره واغه ځای چې داغه نشاته صفات کیږي نه نو بزرګونو خلکو توري رواغست بيزوله سره دته د پیغمبر ته الله وحی وکړه چې داوود ځان سره بوزه داوود علی السلام دغه ټیم کې الکو وړو کې وو ګډي بيزي به سرولې نو د داوود علیہ السلام پلار پسې طالوت او پیغمبر لړو وته وی ستا دا بچی چې دینو دا جهاد لبوزو نو هغه وته وی دا وړو کړي مشران رونه تاسو سره دي کنه دې خو جهاد نشي کولای دې خو ګډي بيزي سري دې نه تور چلول شي هغه وته وی الله غختره وی ښا الله غختره وی ها وی به خو بوزه هغه ته بچی ځا پاسو سره هغه ځان سره مرچو نه واغستا هغه مرچو نه وا چې کله ګډي بيدې به سرولې او زمري یا لیو یا بسرالو نو د پای کې کان کې خو داس به تاو چې پرې به خو داغه په دې کپاره خو نو بد تختې دوا او شي خزه بردل جوړ شوی و بد هغه ځان سره واغسته دغه نور خړو کې او تور موره هو چلول نه شو یو په دې جګړه کومه او روان شو نو کله چې دې پنیر ورالو نو ټول تګي شوی وو نو بعد دیا سے پانیر باندې خېټه وروا چولې نازله کړه میخه اس خرشار جوړ کنا میخه چوبس کی کنا نو داس داس پیمه پکې وموي ا دې پنیر داس پراتری دا شوندونه اپوز یار صوبو کې ورخخ کړی دي الکه هغه ته وی یو لپا وی په لپا د مون کار نه کې ادارې ماخام کې دنه سړی ته کې کنا غون جګ پزان راواړي ابي الک سات پسوي وای په خېټه مې درد کنا تراوی نشي کولې یلکه نو په طریقه باندې اسکا کنا نو دی هغه چلو کو نو یا تیازره کسانو پاره کې چې کله پنیر پوری وتلو او تالو تشمارل نو صرف 313 کسانو 313 کم چې په جنگ بدر کې بیاو دغه نبی علیہ السلام خوشاله شوو صحابي ته وی وشمارا راغی دی 313 دی وی بس الله موږ له فتح راکی د تالو تمره ملګری ان شاء الله موږ یو ایم 313 اغي 1 लाख له شکست ور کړو 1 लाख فوجلا بدغه چې کوم خېټه ورو اغي د نیر د پاسه پاتې شو غیره ځانې غم نشو بسل تم لاس پاتې شو فشربوا منه نو پدیو بوس کړي د نیر نه په مړه ګېډا الا قليلا منهم مگر لګون تر دینه بچ شو چې هغه 314 کسانو فلما جاوزه هو ارکلا چې پوری وته په دغه ځای طالوت والذین واکسانا منو چې مؤمنانو د سرا ایکم کمزوري ونتو قالوا او هغه مؤمنانو چې کمزوري ولا طاقت لنا اليوم نشتا طاقت نن رضی زمونږه بجالوت و جنوده د جالوت د مقابله او د لخر او دې خورې دلو چې یو لاک فوج ودرول لري
او مونږه ویله 313 یونو قال الذين هو کسانو یظنون چې داغي یقینو انهم ملاق الله چې بشک دی با مخامخ کیږي الله ته قیامت کې نو کمزور توي کم من فئه قليله ډېر پیری لګډلې غلبت فئه کثیرتن غلب مونترا پډېر ډلې باذن الله د الله په حکم وګوره مرګري کلکړه مړه په آرام کې نه دا تاریخ وګوره سو پیری لګو خلکو ډېر لشکس وګړي دا د الله په حکمي والله مع الصابرین الله ملګری د صبرناکو دے نغی اکلکړه ولما برزو ارکل چې مخامخ شو له جالوت او جنوده جالوت او دا غلخ کرتا او جالوت ځان پسغرو کې غاړلې وو د سر نواله ترخپو پورې پوس پنو کې بند او دا خداغه بہادری وکړه بہادر هغه چې سرتور سر راوځي چې راځه مقابله وکړو او هغه کې زره زین اخکاری نه په توري گزارته نه د غشي نه بلسو او دنګ لوړ او ډېر hebatnak شکل یو او 1 لاکھ فوج ودرول لري او طالوت سره صرف 1300 300 ملګری دي او سکونه جوړ کړه او جالوت چې دا سو کتلو نو هغه بس دا دی را سره نو هغه فوج توی تاسو په آرام کې نه دیله خو یواز ډېرې ما دومره تکبر او پکې دومره روبناک وزانه دومره لوی سړی صاحبو وی دیله خو ډېر یا متا سوړو کشم کوي نو داوود علیہ السلام مقابله تر او تر جالوت توی تو ما سره مقابله کوي आवाज نو جالوت غیر چا پیره کته چې د आवाज چاو کا خو ماشو مخ کارې ده خدا یا سیو کته وړو کې له پلاړو وی دا تاو وی یا وی ما سره مقابله کوي 1 to 1 مقابله کو نو هغه وخاندلو وی ته خو پزمک اخکار نه ته ما سره سم مقابله وکړي په بدر باندې کېره ما ته د مال مقابله هغه مقابله وکړو وی پس مقابله کوي نو مرچوغ نه ودا داسو خو لوي پدې وی ته ما پدې مړ کوي ویا وی څنګه نو هغه ته وی داسې کته نه یو کان نه واغستو او یې کې هو دا تاویه نور خو الله پاک رسی کنه و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما جنگ بدر کې الله پیغمبر ته وی تا چې شګ رواغست د جنگ نه مخ کې او داسې دی وښته نو ستا کار خو صرف وښتلو کنه د 1000 کافرانو سترګو ته ما رسول وی ما دغه دې سره تور هم نوا او چې دا غي سترګو کې شګ ورالې هغه سره شګ پاکول نو صحابه او داغي د لاسه توري واغسته وغیه په وجل نو داوود علیہ السلام وتوی پدې کہانی باندې وجنم وسنګ باندې وجنه هغه تاو چې پرې خو دا نو سیده الله پاک صرف هغه د سترګو لپاره ځای پرې خو چې وینم پکې نو پاغه کې الله کان نن باسو او دا هغه پرې هغه ټوټه شو پاغه زغره کې دنه سردلان دی راو ورځیدو هغه 1 لاکھ فوج چوکتلو چې دومره ماشوم او په دومره کانی زمونږ دومره لوی سنډای راو ورځو نو دا 300 دیال لدی سره بس کوچ ردی بلا سالیا خلوی دی بد نرا سړیو چې ځانه پتیختا پاره کوم هغه حق کافی کو تروکو او هغه ملک واغه علاقه دا غینا واغستا دا په دې پورې نه راخه سپر پاور یما سپر پاور جالوت مو کنه د یو ماشوم مقابله ونکړه چې الله ذلیل کو دا غدلاسا ولما برزو ارکل چې مخامخ شو لجالوت وجنوده دا غلخ کرتا نو خامخ انسانانو قالو ودی ربنا ای رب زمونگا افرع علینا راتوی کا پمونگ باندې صبرن صبر اسنو تختو دین به بدنام شي وثبت اقدامنا او مضبوط کا زمون قدمونه چې د خپل زین او نخذو وانصرنا زمون مدد کا علی القوم الکافرین فمقابله د قوم کافر کې وګوره دعا وغوښتا او په ځای ول دعا الله قبول کړه فهزموهم باذن الله پدې شکست ورکو دیلا په حکم د الله وقتل داوود جالوت او قتل کو داوود علیہ السلام جالوت کافر واتاه الله الملك او ورکړه تعالی پاک بادشاہي والحکمت او پوا وعلمه مما يشاء او پوهه کده پاغه سوچ الله غختلا رست بیا طالوت چې ده هغه خپل لور چې ده دا داوود علیہ السلام له ورکړه او د طالوت نه پس داوود علیہ السلام پیغمبرم شو او بادشاہم شو او بیا زم بادشاہمو او پیغمبرمو داسې بختوره کورانه و ولولا دفع الله الناس حکمت د قتال یو مخ کې تیر شویو
جنگ کوي چې زور ختم شي د کفر او د شرک. دویم ولولا دفع الله الناس کنه د پکول الله خلق بعضهم بعض دی به بعضن په بعضو کپ مجاهدین باندې دا غیر مسلم نه دفع کوله لفسرت الارض نو خراب شوی بوزمکا. کدا مجاهدین زمون په باونډرو نو پراتو نو دی اندوانو يهوديانو مونږه پرېخ نو په دې ملک ها عبادت تا دا خو الله د مجاهد په ذریعہ باندې هغه من کړی دي چې ناراضي داسې زینو تا. ولکن الله لیکن الله پاک ذو فضل علی العالمین خاوند فضل له په مخلوقات نو زکه جهاد فرض کړل. تلک آیات الله او جهاد پیغمبر کړل صداقت د پیغمبر دا آیاتنا دا الله تر طرف دینت لوا مونږ دالول علیکا پتا باندې پیغمبره بالحق په حقا وانک لمن المرسلین او بشکتو د رسولانو نه تلک الرسل دغه رسولانو فضلنا بعضهم چې غره کړی دی بعضی مونږ دی علی بعض په بعض باندې. د پیغمبرانو زمونږ د پاره ټول یو د مونږ اعلان او فرق بین احد من رسوله کنه پرونو ویلو بیا به مو وایو لیکن الله پکې مرتبه مقرر کړی دي. پر رسولانو کې مراتب دي. لکه ابراهيم عليه السلام موحد اعظم ده کنه، موسی عليه السلام کلیم الله ده، عیسی عليه السلام روح الله ده، محمد عليه السلام درجه الله پټول باندې اوچتا کړی را. که حدیث کراغلی او چې ما موچته په یونس عليه السلام نو هغه ټیم نبی عليه السلام ته پته نه و، بیا وته رسو چې الله وې نو بیا هغه د دې قائلو. نو دا خبره په خپل ځای صحیح ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم امام الانبیاء ده، سردار د ټولو پیغمبرانو ده. منهم من کلم الله، بعض پدې کې هغه څوک دي چې الله سره خبرې کړې وي، لکه موسی عليه السلام سره، محمد عليه السلام سره. ورفع بعضهم او چتکړي دي بعض دي درجاتن په درجو کې، نور له نور درجه ورکړي دي. واتینا او موږ ورکړو عیسی ابن مریم، عیسی علی السلام چې د مریم بیبي زوی، البینات واضح معجزه. وایدناه او موږ دې مضبوط کړو به روح القدس په جبرئیل پاک سره. نو پیغمبرانو جهاد کړل، نو تبم جهاد کې تر پیغمبر نو چت خو نه کنا. عیسی علی السلام جهاد کې، موسی علیہ السلام کی، محمد علیہ السلام غاخونه په میدان جنگ کې شهیدان کیږي، داغي په مخ مبارک کې کړه نوځي ویني په بهيږي، اغي را پریوزي چې برداشت و نکړي شراغه دردونو په میدان کې وګرځیدا او شیطان چې وواله چې محمد علیہ السلام مړ شو. نو پیغمبر د دین لپاره، د دې دین لپاره الله د خپل پیغمبران ویني بيول دي، اغي شهادتونه اغي شهیدان کړي دي. او ته جهاد نه کې، ته قتال نه کې، او ته بیغم ناسې چې جنت زما دی ولې زه مسلمان یم. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. خلق وی چې بس ما ایمان نه وړل دا کافی ده. الله وی امتحانونو ته بزان ټینګې، امتحانونو ته ته تش پروژه کې درس ته نشي ټینګې دې درې سلور غنټه. زمونږ استادان الله دې وبخي چې کم تللی دي، کم دی الله دې ول عمر برکت وايي په غنټو لګیا. یو سم طيب سے 8 بجے شروع کی، 2:30 بجے ختمي، 2:30 8 بجے شروع کی، 2:30 بجے هغه بس کی. مونږه یوې نه پس شروع کو او تر مازیګر سره پټیټه زم بیا چلو ام ستړي شوم، تاسو مو وای کنه. او بس مونږ وایو چې جنت خو کخیر زمونږه ده ان شاء الله. ده خو د کس سخت خو بغوای کنه. مونږ لا تورا دغه ندی راغسته تش د الله کتاب بیانو او دې ته زمونږه ساړو ویږي. ولو شاء الله او که الله پاک وخته د زور ایمان مقتتل الذین جنگ بنو کړه کسانو من بعدهم چې دین رستو، من بعد ما جاءتهم البینات، پس دا غنا چراغلی و واضح دلائل. ولكن اختلفوا، لیکن دی بیا اختلاف کو، پیغمبران رالو بیم شرکو. فمنهم نباز پدی کې منا غسو کو امنا چې ایمان وروړو په پیغمبرانو، ومنهم من کفر او بعض هغه چې کفر او انکار وکړو. ولو شاء الله مقتتلوا، او که الله غوښتي چې هر څوک به مسلمانی پزورا نو بیا خود کې تال ضرورت نو. ځکه چې الله وغواړي چې کفر بني نو بیا کفر پاتې کېدی شي، او چې الله وې نو تر سره پاره پیدا ہے ته به جنت لغواړي. ستا په لاس الله دې دین له طاقت باور کی. ولكن الله، لیکن الله پاک يفعل ما يريد، کیا غچو غواړي او دا د الله حکم دی. نو اعتراضونه مکوا چې جهاد ته پکې څه ضرورت ده. بس الله یې زما خو خره ته زمانه تاسو کول شي چولې
ولكن الله يفعل ما يريد الله چې سو واړي هغه کی وسو یا ایها الذین آمنوا سلورم ایسا د بکری پریشا ابو بکر ابن ربی ویلو چې زبردست صورت ده 1000 اوامر دی پکې 1000 نواهی 1000 قصص وغیرہ کلم شروع کړه د ختمیږي نه اوس یې سلورم ایسا شروع شو انفاق فی سبیل الله کوجا کې شروع کړه او روزه او ختمیږي نه کنه یا ایها الذین آمنوا اے مومنانو انفقوا خرج کې مما داغنا رزقناکم چې مونږ تاسو له درکړې دي ستا خو نه دی الله وی ما درکړې دي من قبل مخکره دینا ایاتی یوم چراشی غروزه لا بیع فیه چې نه به پاغي کې اغستل او خرصول چې ته پیسې ورکې نه کې بزان لوالي الته نشتا دلته شتا دلته اغستې شي په پیسو دال نه جنت اغستې شي جمعتون لا او غریبانان لا او د الله په دین کې پیسې ولګو بس په پیسو لري جنت وارسته کنه لیکن الته بیا نشه اغستې الته اغستل خرصول نشتا د صہیب رومي واقعا مې ته شروع کې ویلې وا چلا نو نبی اسلام صاحبو ته تجارت دی مبارک شه اوی ما خو تجارت نه کړای څه تجارت اوی وتوی الله وی چې دا کم تجارت کو زماره پاره غی تار سپری خو دل بد تجارت وکړه نو اوس دلته په پیسو جنت غټل شي ولته نه پیسې شته نه بیا جنت غټل شته لا بیع فیه اور چای کې نا غستول شته نه خرصول شته ولا خلت او نه پکې دوستی شته چې دوستان به راشي غیب وي چې د پځې مونږ دوزخ ته ځو نه دا سنر بالته نه ویني چې هغه راشي ابو وی چې الله دا زما دوستو دنیا کې زه دوزخ ته زم دې جنت ته بوزنه نه هر سړی وی زره بچم نور چې هر سکیږي ولا شفاعت او نه د زور سفارش چلیږي او اذن شفاعت تعالی سو کول نشي دغه چې اذن خو الله د کافر د پاره نور کی کنا والکافرون او کافران هم الظالمون دی ظالمان دي چې قیامت نه مني وګور الله وی دی قیامت هم نه مني نو دا ظالم دی او مالک ابن دینار رحمت الله علیه وی شکر دې چې داسې نه دی ویلې چې والظالمون هم الکافرون ظالمان کافران دي ځکه وی ظلم هم ټول کو ار ګناه ظلم ده کنه دا شکر دې چې الله کافرانو ته ظالم وي کله ویلو چې هر ظالم کافر دی نو بیا خو زمون بچ کېدل ګرانو کافر ولې ظالم دی ځکه چې هغه دا خبره نه مني الله لا اله الا هو الله غزاد دی چې نشته بل حاجت روا سوا دا غنا کافر وی دا خبره بنکه دا آیت الکرسی ده او دا سید الایات ده قران کریم کې د ټولو آیاتونو سردار دی او دا اعظم آیت فی القرآن ده عظیم ترین آیات د قران کریم ده او د شیطان او د پیریانو د پاره خو زبردست علاج ده څوک چې آیت الکرسی لولي هر منځ پسې نو وی دا او د جنت په مینس کې صرف مرګ چې دینو دا حائل ده یعنی مړ کېدا او د روح جنت ته تل دا سم دي او د شپې چې ولولې نو ستا کور ته خو د پیری یا انسان بیا راشي وته صحیح ولله غیر چا پیری چوف کا او چې کم ځای کې سخت پیریانی ال تلرشا او دایت الکرسی ولولا کاغیده ټینګ شو چې ستا ایمان وته مضبوطی یریږي ته نه دغه چې پیریانو نه یریږي نو بیا خو باغیده ته خود سیره پیخي کی چې غیده ته سیره پیخو کی تول راو بغه وسو اچ تخریدن ولا یعوده حفظهما یو سو پیری وایا یو چغه بو باسی ری بشیره دې ته نټینګي ګرا داسې علماء مبارک راغلي دي چې یو ځای ته یو بزرګ راغی او شپه رااله زینو نو چاته وی یاره دا کور د چارې دی کې بسم لم کنا نو هغه وته وی دی کې بسم لې وګوره دی کې چې څوک پاتې شوی نو آثار مونږه مړ راځره وی ولې وی بد دی کې څه چل دین او هغه وی هم دې کور ته وځما وی مالک راته وخی چې هغه اجازه تو کینو مالک ته وی بس زما مرګ جو نرس په خپل لاس ته ذمہوار نه او ما دې دیش په ما دې کور کې پریدا وګوره هغه به داسې ګرځیدل بیا او چې شپشوا نو هغه کې چې تسپیره و هغه به خلک تنګو هغه ته پته نه و چې دا څوک راغلی د تیم د خرې پیښې شروع کړې دا تل کرسی شروع کړه او چې نه صبرې دو نو یو سو پیره وی ولا یعوده حفظهما ولا یعوده حفظهما او یو چغه شو چغه هغه چغه خلکو موریدلی و هغه وی سړی مړ کو او چې سار ش خلک رالو چې بزرګ سے بمړ پروتي چې وې کته هغه ژوند دیو او یې پرتی وي هغه وی چې دلته بیګا چغه والے شو
نو هغه دا دې کنه دا وینه نه دا هغه نخري کنه دا بددلتا نخري پیخې کوله او زما پته وته نو چې د سره د الله کتاب دی نو پیره کار سمره بدمعشي او آیت الکرسی ته نټینګيږي ها آیت الکرسی چې بیا موه دی بیا نخري پیخې کې یو سو پیره ولا يعوده حفظهما داس تکرار وکا نو کده هر سمره زوروري واحد علاج دار چې یا به تختی دا غزینا او کده ځان زورور غنی نو بس یې کېږي وا او دا دی په خپل ویلې ښا عمر صاحب ماسوتن کې بارو ته ودا سے ساراو او پیره راغی ما سره پرزولو کا عمر صاحب ته عمر صاحب خو بغختل الله چې پیره بکم دی نبی علیہ السلام وی نه چې بکم لار عمر زینو شیطان غلار فریدي ځکه خزر روانه وي او ګوره نبی علیہ السلام روان وغي اک خپل ګور کولا او ناصاب عمر صاحب داس راخکارش مکمل خاموشی شو یو بته چپ عمر دی عمر نبی علیہ السلام خواندل وګورو ایمان دی ویلې چې عمر په کوم لار راځي نو شیطان راغی لار نه تخت لار وته پریدي نا پیره عمر صاحب ته ما سره پرزولو کا هغه وته را میدان تشه ابل چې اوچته کراوي بغو او په دې سینه ولکې ناسو یوس خو دې پریدم نه تا پرزول ډیر شوا کو ا پیره وته وی سراتوای ما پریدنو داسې او سید ته خیمه چې بیا بدل یو پیره فاته ناراضي نو هغه پرې هاو دا وته آیت الکرسی چې وینو مونږ یې څوک استغفار بیا نشو راتلی دا شان ابو هريره رضی الله عنه رانی ولو کجوره به پټوله د صدقې او غدریش پیرانی ولو او نبی علیہ السلام وته دروغجن نن بیا راضي او بل ورځ وته بیا راضي او بیا چې هغه غیر کوي پیغمبر لدی بو زما پدری مشفا نو پیری وته ما پرې د بیا بالکل ناراضم او دا سې سید ته خیم چې هغه بیا به موږ ناراضو چې پرې خو د آیت الکرسی ابو هريره رضی الله عنه نبی علیہ السلام وته ابو هريره بل سره د بیګا څخه چل کړه وی بیګا هم جی کلک نیولو تاسو له میرا وستا خو هغه راته وې چې آیت الکرسی وینو بیا به موږ یې هغه ته ناراضو نبی علیہ السلام وته چې خبيث دروغجن دی خدای ته رشاوی لري اره خبره دروغ کی خدا خبره ته رشا کړه را چې آیت الکرسی وې نو هغه کې وپیری نه خلک تعویذونو پسې ګرځي مونږ وای پکور کې سره پروت دی تعویذ خو باغ چاته چې معشومی ویل نشي عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما عبد الله بن عمرو ابن العاص وغيرها غیب خپل معشومان ته آیاتونه تعویذ کول چې کوم به ویل نشو او چې کوم به ویل شو هغه ته به خو وراشه داس دکه بدا چوپ کوه په ځان دا تعویذ ده کنه ویل سړی دوه غټ تعویذ دلته راځوړن کړي ویزه یریګه ما دسنه یریګه آیت الکرسی وایا کنه اعوذ بالله وایا بسم الله وایا تا خاطر سوکراشي موږ خدای الله فضل له دوره وخت تیر کو او چتم خطا کیږي نه چې سیرې پیخي کی ولې هغه ته پتر چې کوي منو آیت الکرسی را باندې وی هغه اوري دا کنه دا پیریان کوم دی خدای چې تاوړي وروړي کنه نو چې دا تاسو عادت کې دا الله کتاب د سرسنه صحیح مجال شته کدي استاد وفات راش بلا فضایل له وخت د وجه نه مونږه ډیر باس پنه شو کوله دا دومره لوی عظمت ولې ده 17 پیره پکې دا الله نوم یا ضمیر الله تراجه شوی ده او کوم دی چې دا الله نوم ډیر یل پکې شیطان او پیره نشي ټینګې ده الله غزاد ده لا اله الا هو نشته بل اله سوا داغنا دا داور توحید په دریم ځل فرد د شرک اعتقادي کتا او سیادی یا ایها الناس عبدوا ربکم اول و الهکم اله واحد دویم دا په دریم ځل په دې لس دلایل الحی همیشه ژوند دی بچکی به هغه ذات چې مرګ په ناراضي القیوم انتظام کوونکی دی دارسو نو دا غنه پنا غواړه بل نسل غواړي دریم دلیل لا تأخذه ننسی غل راسنتن نپرکالی ولا نوم ان خوب او دریم نواس ته دا درې غفلت حالتونه دي یو دا چې سړی پوره ودشي نه دماغ کار کوي او نسترګي دویم دا چې پرکالی راشي سترګې داسې پټي لکه تاسو په درس کې کله کله پرکاله شي کنه زه خو لګیایم نو ځکه په ما پرکالی ناراضي او تاسو وره نو اوریدون کې کله کله داسې سترګې پټي شي نه دا پرکاری وي لیکن आवाज زماوري دماغ یې کار کوي او دریم نو واسطه دماغ کار پری دی او سترګې کولاوي
بعد ملګری په زور داسې سترګې کړي خو دماغ یې کار نه کوي هغه ګنګسي ایته نو آس وي هغه دې دواړو مینس کې نو هغه په قیاس کو ځکه چې نوم چې دی سینا دا لږ غفلت دی او نوم پورا غفلت دی او نو آس د دې دواړو مینس کې دی نو په الله نه لږه پرکالی راځي او نه پورا خوب پورا غفلت ناراضي او نه هغه درمیانه چې لږه وړې په ناراضي نو درمیانه خو خود پاتې شو او په انسان دا درې واړه راځي ها سینه په عمر راځي نو آس عمر راځي او نوم په عمر راځي په الله ناراضي دلته کې سه خلکو لیکلي دي په ابن کثیر پاغه ردونه کړی دي ها چې موسی علی السلام الله ته چې پتا خوب ناراضي او یا الله ملائکه ته چې شیشه ولا دوور کې پلاس کې بیا هغه غټي شیشه داس لاس کې نیولې وي او ملائکه ته چې ګوري ود نه نشي او چې ود کېده باغی بڑکو او چې درې مشپښ نو وي بس خوب په دور زورو کو چې هغه لاسونه یو بل سره وجنګېدل شیشه دړې وړې لاړې وی الله وی چې موسی اوس پوښوي مطلب دا که په ما خوب راي خدای سره بتسنت شي کنه دا غلط روایت دی ابن کثیر وی ولی موسی علیہ السلام ته د الله صفاتونه یاد نو چې په الله باندې غفلت ناراضي دا اسرائیلی روایت او د ځنې خلکو کیسې ویل خوخي د ځنو اوریدل خوخي او د ځنو لیکل خوخي نو هغه اکثر بیا تفسیرونه تر او باسي کنه زمونږ دا کیسو ته ضرورت نشتا له ما فی السماوات سلورم دلیل دا غي اختیار کې دی هغه چې اسمانونو کې دی او ما فی الارض هغه چې پزمکو کې دی منزل الذی بنزم سوق دی هغه کس یشفع عنده چې د زور سفارش وو کې هغه سره الا باذنه مگر په حکم داغه شفاعت دو قسم دی یو د زور یو د اذن مونږ قایل یو د زور نه زور هغه چې الله کا غواړي کنه غواړي یو کس به سفارش کې داخله شي کېږي او اذن چې دی نو الله چاته وي چې ما تر د سفارش وکا شپغم یعلمو پویږي الله ما بین ایدیهم هغه چې وړاندې د مخلوق دی و ما خلفهم هغه چې دینه پټ دی یا هغه چې د مخلوق نه مخکیو هغه چې دینه رستو به الله ته معلوم دی وم دلیل ولا یحیطون او احاطه نشي کولای سوق بشئن پس سیدا من علمه داغه د علمنا الا بما شاء مگر هغه چې هغه غواړي داغه علم سوق نشي حاصلوله سورۃ هغه چاته ورکی هغه نه ورکی اتم دلیل وسع کرسیه السماوات والارض رسیدل دا کرسی دا اسمانونو زمکو تا کرسی په خپل معنی شي یو کرسی دا دومره لوی رج دا وزمکه اسمانونو پکې کېره نو بیا مغا دا سخکاری لکه دا چې سارا کې د صحیحي او دا کرسی په عرش کې پرترا او په عرش کې دا سخکاری لکه یو لوی سارا کې تا یو کړه یخدا دومره د الله بادشاہي دا دوره بل چا کې دی شي او دا شان وسع کرسیه رسیدل د علم داغه کرسی په معنی د علم اے علمه علم داغه اسمانونو ازمکو تا دومره علم بل چا سره نشتا او درم وسع رسیدل د کرسیه اے قدرته قدرت داغه طاقت داغه اسمانونو ازمکو تا زمکا اسمان کې داغه عمر زور ور نشتا نو له تبل پس بیا چغه وې نهم ولا يؤوده نستړي کې دغه الله حفظهما حفاظت د دې دواړو د زمکه اسمان حفاظت الله کې ستړي کېږي نه وهو العلي العظیم لسم دلیل دغه الله اوچت دې په اعتبار د ذات عظیم لوی دې په اعتبار د صفاتو لا اکراه فی الدین آیت الکرسی کې مسله واضح شوا اوس په زور په چا دین مقابله وا لا اکراه فی الدین نشتا زبردستی او زور په دین کې قد تبین الرشد فتاکی خکارش ولار د هدایت من الغی لار د گمراهینا چې او سړی په آیت الکرسی په نشو الله وی پرې د چې هلاکیږي فمن یکفر بالطاغوت سوک چې انکار وکي د غیر الله نه او یؤمن بالله او ایمان مضبوط کی په الله فقد استمسک بالعروه الوثقا یقینا د منګولې ولګولې پکړې مضبوطه کړه دا کلکه نیولې جنت ته راخ کی لن فسام لها نشتاش لیدل اسری کې دل دې را سیلا والله سمیع علیم الله اوریدون کې او په ده دا دولار بیان شوه لار د هدایت لار د گمراهی نو دوه ډلې شوه طاغوت چې کوم د شیطان ملګری او د رحمان ملګری نو دوه ډلې جوړې شوه اولیاء الرحمن اولیاء الشیطان نو دې آیات کې هغه بیانې
الله ولي الذين الله دوست دا کسانو دے چی مانے راوڑ دے یخرجوهم وباس خپل دوستان من الظلمات تیرونا الى النور رناتا اللہ چر چا دوست شی غرنا تراکاگی والذین واکسان کفروا چ کافران دی اولیاءهم الطاغوت دوستان د دیش اغه شیطانان دی یخرجونهم وباسدی من النور درنانا الى الظلمات تیروتا ذکا غی خپل تیار کړي نو پرانا کې سوکنی خوخه اولئک اصحاب النار دا کسان ملګری د اور دی هم فیها خالدون دی با همیشه په دغه اور کې اوس مثالونه پیش کې د اولیاء الرحمن اولیاء الشیطان اول مثال د اولیاء الشیطان نمرود د شیطان دوستو او ابراهیم علیہ السلام د الله دوستو او مقابله د دوارو شوی وا اگر چې نمرود بادشاہو هغه بادشاہانو کې چې په ټوله دنیا حکومت کړو لیکن الله په ماشي راوستلو یو ماشه داغه وخت نن وته او داغه مضغوط لړو او دومره غټ شوی لکه منګب چی هغه کپره چې هغه سره وسوک ملاوي دلو نو هغه ته بداز سیده لګولا بیا هغه کپره وا چې په دغه دوران کې بوسره سوک ملاوي دو نو ماشي په بنگار کو نو د دماغ وکار نکو نو د باغ ملمت وی دا سپلې دی وباسه مال پیدا کپره یو سو پیری وها نو هغه به سپلې وېستا او ډب په د بیره باندې کړې په بادشاہ نو چې دا کپره به ولا وټه کولا نو هغه ماشه بغل شو نو د به اوس خبره کوا نو بیا به بنگار شروع کو نو بیا ویل سپلې بغیر د سپلې بیا گزاره نه کیدا کنه وی او سړی کور پوالو عادت شوی ولی بوده کېده چې خجوخ به وټه کړو نو یو پیروي کور واړنو کنه نو هغه خوب نو ورته ولې عادت خپل غوښتل کده به سپلې راو بغوي نو چې ډېر تنگ شبار راوته وی گاونډي ته دروازه وټه کوله چې تاسو سورونه نیمه شپه کې هغه سکار به نو وی تاسو سورونه وی مونږ شپګو وی کا وشه نو زما بسوکه نو هغه جوړ شپه کې د خوب ور باندې کړی ری چې خې وډبو ویزه الله دې سرخو کې اوس بیله زود شم کنه دا نمرود سره دا چل شوی دې جبر په سپلای نو ټکولې دې په خبره نه پویدال تاغه وای بنګ تاسو سوچو کې نن سبا ماشي راوتی دي بار بنګ کی په موږ سره بدل لګي داغه مضغوط ننوته وو او د مچ د منګ کوم رغړ شوی وو نو هغه خود بدا چغي والنو او چې په دیم سم نشو نو سرواله په دې مرض کې مبتلا و نه چې اپریشن کول شو نسو او بیا هم فوج راجم کړو وي د سره بدل ګورم ابراهيم عليه السلام سره نو مفسرین وی په فوج ول الله پاک ماشي را وسلو وی هغه فوج سره ولدا سه عملو کنه په لکونو فوج په یو میدان کې پروتو چې هغه ماشي په دومره رااله چې ناغین اسمان نخ کاری دا او چې ماشي دا غزین لړلو نو د فوج صرف دانچی اډو کې پاتې و چې هغه خړې نشو هغه وخت بالکل نه وي فوج سره ولدا سه عملو کو نو الله وی چې شیطان سره ملګرتیا کوي کنه مړ نمرود له څه فائدہ نو ورکړی طالب صدر کی چا بادشاہ علم تر الى الذي عین ګوریا غسړیتا او قران نوم وانه غستو دغه ډېر به وقوفو د فرعون نوم قران غستره د حامان ورده وانه غستو دغه دې کمکلو به وقوفا او د کمکل سړی نوم قران نالي آیت نو ګوریا غسړیتا حاج ابراهیم چې جګړه کول ابراهيم عليه السلام سره فی ربه فبارد رب ددکه ان آتاه الله الملك پدې وجه چې د الله بادشاہي ور کړی وا وګوره الله بادشاہ کنو هغه بیا د الله په باره کې جګړه کولې وکات راغلو ابراهيم عليه السلام هم غنم ول راغلو نو دې باغ چاله غنم ورکول چې چا وته داسې سیده ولا نو ابراهيم عليه السلام خو مخامخ شاخو پیغمبرو هغه خو بد داسې ایغنه وته ولاړو وراکا دوی وی سیدا هغه وی سیدا خو زتا ته نه لګم دا خو رب ته لګي هغه وی رب لا سوق دی نو هغه ته خو بندای رب خو بلې چې ته پیدا کړي وی تعالی نه در کومه په دې باندې ګوره جګړه وا اذ قال ابراهيم وكم وقت چې ابراهيم عليه السلام ربي الذي رب زما غده يحيي ويميت چې ژوند کول کی مړ کول کی دوته بل رب مشته هغه وی او کنه رب هغه چې ژوند کول مړ کول کی قال نمرود وی انا احيي واميت زم ژوند کول او مړ کول کوما ودا سکران کار دی الګ وی په جیل کې 4-5 اډر شوی وی په پلان کې ورشه هغه بار کې او یو سړی داسې پلار روانو بے ګناه وی راټینګ کې او دې پانسی کې وګوره وی هغه مړ کې دا مې دل بچ کو
او دې مې مړ کو ابراهيم عليه السلام دا په سبي وقوف وړي دا مګر مرګ او جون پیژنې نه نو دغه کا نور ډیټیل کې د سره زما نو زما په روح باس کوما نو هغه بیا روح څه پیژني نو هغه دلیل د غیر محسوس نه محسوس تر اوسه دغه روح محسوسيږي نه کنه مونږ وینو نه یورو نو ابراهيم عليه السلام وې دې به وقوف ده دا سه دلیل پیش کوم چې دې پسترګو ویني چې لا جواب شي نو باز وی ابراهيم عليه السلام ولې دلیل بدل کو مناطق وی مونږ وایو هغه منطقي نه وا پیغمبرو هغه خپل قابلیت نمرود ته نه خو هغه وی چې دې په ست طریقه پوي شي توبه وباسي نو دا غیر محسوس نه محسوس تراغه قال ابراهيم عليه السلام فإن الله پس بشک الله پاک یاتی بالشمس راخی جینور من المشرق دا مشرقنا فاتبها راولت دانور من المغرب دا مغربنا وګوره دا څه سوال په وګه وې زما رب نور د دې غاړه راخی جی زج تر به تیر د مغرب نه راوخی جواب فبهت الذي كفر نو حیران شاغ سړی چې کافرو جواب یې نشو کوله ته وای کنه خلک ولا چا غټه ورکړي نو خلک ویلې ویلې به وکنه چې دا زرا خېجو د دې غاړه زرا خېجو ستار رب دې د دې غاړه راوخی جی نو نمرود وې کدا مې وې چې دا زرا خېجوم ستار رب دې دین دا پیغمبر دې الله دې دې غاړه راوخی جی نو بیا بس کومه نو ځکه ونه وې بعد ویلې به چې دا زرا خېجوم کنه نو دا وسره یراوا چې کزویم چې دا زرا خېجوم نو زما د عمر نسیوا مشران دلته ناسي هغه و ما ته چې بچي تکله پیدا نه وي عمر دې غاړه راخته نو اچا راخېجو نو دا وسره یراوا چې کزویم چې دا زو نو دا اتیا کال بوډا بناسي وي بچ ته خو 50 وي او زه دا اتیا وي مت نه پیدا هم دې غاړه راخته دا تا راخېجو نو دریم وی دبو ویلو کنه مړه چې دا زرا خېجوم نو دا کوم چې دی هغه خو دهریه نو کنه هغه الله منو خدای عقیده دا و چې بر د الله حکومت اسمانونو کې او کته د بادشاہ حکومت نو کده وی چې دا زو نو کوم ورپسې درګی راغستل چې خاص اسمانونو باندې قبضه کې مونږه هتا د زمکه زموار غنو کنه اسمان هغه خو بل نو فبهت الذی کفر حیران شاه سړی چې کافرو چې اوس جواب وکما والله لا يهدي القوم الظالمين الله توفیق د جواب نو ورکی ظالم قوم تا ہدایت مطلب دا او دو واقعي بیانې د اولیاء الرحمن ګور د عزیر علی السلام پړو کې صرف دا تیر شو شک نو او صرف دې پړو کې تیر شو چې دا خار ټول برباد دی دا چې الله په ست طریقه باندې آبادی نو الله په مرګ را وسل کاله په غزه مړو او چې را پاسې د نو تب دانوي چې دا غروان خار دی دا سه آباد وشي الله پاک وته څنګه هغه د ما خو مخ کې هم یقینو اوس مې عین الیقین شو په خپل سترګو ابراهیم علی السلام وی الله پاک نمرود سره مې مقابله وا د مرګ جون خبر رااله نو هغه نه پوهیدو نو ما ته لګ د مړي ژوند کولو خیا په خپل سترګو او دا ترکی کولی د عین الیقین نه د علم الیقین نه عین الیقین تا لکه یو سړی وی وب په 100 ډیګري سنټیګریډ یشيږي نو دا همغه ووري دا بس مونږه منو و یو سړی وبروالی ترمامیټر پکې کیری او ګرمي هغه ته ګوري او د په مخ کې صوت اورسي بلبلې شروع کې نو دا د عین الیقین شو علم ډیر مضبوط شو سبا دې دا خبر ارزه کې کلکه کولیش نه خلک وی دا غزه دا میدان مو ابراهیم علی السلام وی ما هو علم الیقین شتا چې مړي بجوندې کې وما ته لګدا سه وخیا چې سبا دا خډه خبره بیا کومه نو هغه دوار واقع دل تراغلی دي او کلذي یا غسړې مر علی قريه چې تیرې د پيو خار باندې وهي خاویه نو دې بریوته علی عروشها پخپلو چتونو دغه خار وان کړو یو بادشاہ قالو یو عزیر علی السلام ان یحیی هذه الله دا نه چې څنګه الله دا کنه نشي آبادولې ان په معنا د کیف ده پس طریقہ با بادی الله دې خار لرا بعد موتها رسو دروانه دود دینا فاماته الله والله ملک دلرا میتا عام سل کالا ثم بعثه بیرا پور تک دلرا سل کالا پس قال الله پاک ته تاسو کو یاد ملائکه په ذریعہ کم لبستا سمر وخت دلتا تیر کو قال وزیر علیہ السلام توي لبست یوما تیر کړي مده یو ورځ او بعد یوم یا سیس دروازه ولدا پیغمبر دروغ وایسو زمون خو کېده دا پیغمبران دروغ نه وی کنه او بیا الله ته دروغ د دې یقین دا و چې ما ورځ یا دروازه نوم کم تیر کړه
حالانکه سل کال تیر کړو سل کال ولې دې چې کله سملاستو نو دغه ټیم نور راختلې وو او دې چې کله بیا ژوندې شو نو مازیګر ټیمو نو دی وی کچره دا اگر وځي پروازم پورا نه را بعد یو او غدا د بل ورځې مازیګری نو خو بس یو ورځ می پورا پدې تیر کړنو او پیغمبر د نیټه په مرګ نه دی مړ د امتحان په مرګ باندې مړ دی په خبر کې هم نه دی د زمکه د پاسه پروت دی او خار باندې دو ټک ټوک کېدل او خلک توراتو شورو سل کاله کې هغه د چا आवाज نه دی اورېدلې نه د ترکاړه او نه د مصری نه د بلچا او نه پوي شوی دی او د زمکه د پاسه خبر کې هم نه دی او الله او ته سمره وخت دې تیر کو وی روزو یا دروازه نوم لکما پیغمبر ته پته نشتا او اوس پکې رالو وی هغه ته پته یې چنچڼا او چنچڼو پیژنې چې د ما په خبر چنچڼا کې نه سکه چنچڼو او هغه ویني یلکه ا د نیټه په مرګ مړ دی روح تل ریلی نیاسي جین تا عزیر علیہ السلام د زمکه د پاسه پروت دی هغه ما ته پته نشتا دی آیات سره بیا سکه چې ته چې مړی وینم او ریوم هر سکی نو دته چې الله وی سمره وخت تیر کو نو دی وی روز زیاد دروازه نوم کما قال وی وتعالى پاک بل لبستا بلکې تا دلته تیر کړو میا طعام سلکالا نو څوک دروغ وی الله پاک خو دروغ وینا عزیر علیہ السلام پیغمبر دی هغه دروغ نبی زمونږه کې دا خدا را نو بد دا چې څوک وی چې دا مړ داسې کې دې دروغ جن شو ځکه چې د قران د آیت نه خو بل دلیل شته نه چې اوسړې به ته پس مطمئن کې بد دا آیات د ټولو نغټ دلیل دی چې الله پاک وته یې سمره وخت هغه وی روز یا نیمه روز الله وتوینا سل کالا وما يشعرون ايان يبعثون مړي نه پويږي چې دی بکله پورته کولیش دې ته پته نشته نو فانظر غورا الى طعامك خپل خوراک تا اوس وته ګورخي دې چې روانې دو نو د سره خرو او سورلی خپل داخه شي ده کنه او هغه ټیم بدغه سونه خرونو اوس گاډي موټره الله نه واړه چې هر چا له پاک ورکی کنه خشه ده او وسران ګورو او سرکا د ځان سره غستیو اوس وت الله خي چې اخر ما څنګه بات کو ګورو وتا فانظر غورا الى طعامك خپل خوراک تا وشرابك خپل سکاک تا لم يتسنى چې بوې نه د کړه نه دي خراب شوي حالانکه نه فرج کې پراتو نو یخنی وانه دغه هر موسم په تلو سل کاله په خله یادېږي وګور انګورو سکا چې وې سکا لک شان تازه وو دا سرکاو سکا چې وې سکا لک شان وا وانظر وګورا الی حمارک خپل خرتا اډوکې پراتو خري اډوکې شوو ولنجعلک او چې وګرځوتا آیت للناس نخد خلق د پارا وانظر وګورا الی العظام اډوکو د خرتا کیف ننشزها څنګه یوځه کودا دوته قتل او د زمکه نه باډو کې راتل او یو بل سره په جوړاوېدل پخپلا او د خر ډانچه ته جوړا شو او ثم نکسوها لحما بیا مونږ غوندو دې تغوها چې ډانچه د خر جوړا شو دا ډوکو نو غوخه پیراوستې شو سرمن په واچولې شو او خر خپل عادتو کو आवाज یو کنه یو باین اره کو نو بعد دې پوښتنه چې ژوند دې دغه مړ خر خو आवाजونه نه کوي کنه هغه خپل عادت کې چغواله فلما تبين له ارکل چخکار شدت دارسو قال وی اعلمو زما خود مخکن یقین ده ان الله على كل شيء قدير چې الله پر سیز باندې قادر ده وګور اولیاء الرحمن ته چې معمولی څه شک راشي الله ولا فورا لري کی دوی مواقعا وإذ قال ابراهيم یاد ک چې ویلو ابراهيم عليه السلام رب رب زما ارینی ما توخیا کیف تحیی الموتى څنګه بجوندې کې مړی په قیامت کې قال الله پاک وتوي اولم تؤمن ولستا یقین نشتا نو الله ته پته نو چې دې یقین نشته کې نشتا پته وتا خدا زمون خلک یادو چې رسو خلک براشي هغه وې چې وګوره د ابراهيم عليه السلام پوره یقین نو قالوا ابراهيم عليه السلام بلا ولنا ولكن ليطمئن قلبي لیکن د دې لپاره ویم چې مضبوط شي زما زړه عین الیقین واړما قال وی الله پاک فخذ اربعتن ونساء سلور من الطير دمارغاننا فسرهن عدد کاغذان سرا الیک ځان سرا او بیا ټوکړې کا
ثم جعل بیاو گرزوا علی کل جبل فهر غربان د منهن د دینا جزءا ټکړي ثم ادعوهن بیا आवाज کدیتا څنګه چې دت کړي یاتینک سعیا راضی بتا ته پمنډا منډا کمه مرغوي نو بعد مفسرین کړهو کړي دي لیکلي دي کم تر واو دا لیکن سم خبره دا چې قران او حدیث کې داغه صحیح ذکر نه راغلي بس هر څه مرغې چې زمون په ایمان نه خود ځان سرادت کړي سمودا او بیا لال کړي ټوټي کړي او خوا کې غرونو باندې داغي هغه ټوکړي وګرځولې او سرونه ځان سره وساتل او چې کومه مرغې ته به आवाज کو فرض کې کوم تر و پکې نو چې کوم تر ته आवाज وکړو نو دار غر نه داغي هغه ټوکړي را یو ځای کېدی او دلته سر یو ځای کېدی او کم تر جوړه شاده د په مخ کې والوتا دغه شان بلا وعلم یقین ساتان الله چې بشک الله پاک عزیز غالب دی حکیم خاوند حکمت مثل الذين ينفقون اموالهم رسولور می سے دویم باب د خیرات خبره پکې شروع کی انفاق او پدې کې غټه خبره سلور مثالونه د خیراتونو دغه صحیح خیرات دغه غلطو او 15 شرطونه چې توې زما خیرات قبول شي او ورسره و نور امور خیرات سره متعلق و نور خبره دا لومبه مثال لاغه چې خیرات الله قبلي مثل الذين مثال لاغه چا ينفقون اموالهم چې غي خرج کی خپل مالونه فی سبیل الله د الله په لار کې و خپل مال بالال مال به خرج کې حرام مال باندې سړی کافر کیږي کاغذ د خیرات په نیت ورکو کما صلی حبتن پشان د یو دانې ده انبتت چې غزرون کی سبع سنابل او وږي یو دانه دیو کرل هغه نه وږي وشو فی کل سنبلتن یپار یو وږي کې مئات حبا سلدانه یعنی یو نیکی الله په وسو قبلی والله پاک ضاعف دوچن کی د دینم سیوا لمن یشاء د چار پار چوغاړي والله واسع علیم الله پر اخره واستون کې په ده په خیرات باندې مال نه کمیږي فراخي الله راولي دا یو مثال چې صحیح خرج کې الله ولر یو په وسوا یو 1400 یو 2100 ځکه یو ضاعف ضربونه دی ورکواله الذين كسان ينفقون اموالهم چې خرج کې خپل مالونه فی سبیل الله د الله په لار کې ثم لا يتبعون بیا رستون لګي ما غمال پسې انفقو چې دی خرج کړي منن زبادل چې کش کېږي ولې شمړه زدر هر کال زکات در کومه اچیله سخت در باندې راشي زېما اګه زنو منو تا بدا کار کړو او زمانه بغیر ته سکول شي نو الله وی دا خیرات د پړځو لګي چې ته او بیا په قدم یادې کنه تاسو مولا نصر الدین هغه کوټه چې مرګري لور کړو کنه هغه ته چې زم د سره خو چاته بوي نه او هغه وی خنه بوي ما اړم به ملګری ته خبره به بل سوي او وی به چې دا کوټ چې کم دا چولې داده ده هغه وی ته تمانه وی چې غک بنه کې وی خنه وای ما بل ته وی دا کوټ د چې دا ما ور کړل پدریم دلې بیا دا کوټو وی د ما ته چې دې بارا کې بس نه وی نو کوټ دې په خیر شي چې تار چاته وی دا ما ور کړل کنه استاد لري جوړه واغستا او چې هغه کله چوری خلکو ته دا ول ما غسته و آرام کینه الله وی تاسو سه احسان پد کړی کنه منان خو یو الله دې کنه هغه مونږ ته جتاو نزبادلو به حساب راکی او مونږ اجازه 10 روپے خېګړو کو او بیا کله تصویرانو باسو کله فیسبوک لور کو او کله په خبرونو کې راولو کله اخبارونو لا دی وخت وګوره چاله بوجه والی را شوره کوي دا موبایل خنن سبار چا سره دی غزر داسې کې دا مې دله بوجه واغستا په فیسبوک راش دا تام زمونږ د خود لپاره واغستا کنه هغه ته هغه ولیدا چې هغه ولیدا نو بس بل چاته مخه او چې ور زبادلا نو الله وی منان زوم تا زما پیښه وکړي تا ځان رب جوړ کو منان خزیم کنه منان نوم د الله دی بنده ځان ته منان نشي ویلې صحابه وجه چاله خیرات زکات ورک کنه فاغي لار بنته ویا سنا چې ته پړې رانه د ساروی ورځيږي وخت هم چې راشه را پړې را نو زما خیرات بټول تباش ولا اذن او نه تکلیف ورکولا الکه خیرات او زکات د لمون درکو حجره ته کله کله راځه کنه مړه د حجره صفا کوا دې کټونو کې مونږړي شوی دان ورته را بار کوا کنه خپلار نکه خو ډېر خطا بيدارو ای موږ ته چیلم دکو ای موږ له خد نسوار تازه راوړل او ته ګوره تعلیم دو کو نو سرازې نه دلته
نو ستا خیر دې په خیر ولګي چې تا هغه بیا تکلیف ورکې پاغي لهم اجرهم عند ربهم لدی لپاره بدی دی پنځ درب ددی نه بس یری پدی قیامت کې نه بدی دنیا پس غمجن شي قول معروف کتا سره پیسې نه نو یو پګه خبره چاته وکا کنه مسله وته وکا او خلک په مسلو کم ځای صبرېږي ته فقیر ته وایا کنه دا تاسو دکانونو کې ناسې اجراشي وته یاره پیسې نن نشته راځه روزه کې مې دوره کړې و پای کې یو مسله راته کومه هغه وی په آرام کې نه زپس پس ګرځم دی په مسلو په مخاغ سره قول معروف وینا نرما ومغفرة او بخنا ما سره نشتا مغفرات کوا خیر دا غردا من صدقتین دا خیراتنا یتبعها اذا چاغي پسولګي رستو تکلیف فقیر راشي یره دغه مال خیرات را دیوته وی خخ خدر کوم دلا ته دا کډه دل تکیر ورشه دی ولټن لګه چیرې ولا میل مده نو بیا دل در کومه نو هغه جذولېږي نو چا ولا چیرې نو بیا ولا 10 روپے ورکې دا وانه یله کنه بل څوک بدلېګل یو کنه دې څه دلېګا کله وی در کوم دغه دا هند پمپ لګو تازه وبته لګراواله چې اوس کما نو ځان دی وک کنه ولې تکلیف ورکې هغه دې سره خیرات تباکیږي او چې نه سره وې ماف کا نو کاغه د سړی بچي خو پوي بشي او هغه کوم کله راشي کنه بیا بدر دي شروع کی وې د شوم بچي اچا څوک بدنسو نمو می کنه او زرا سره بس کې خو بس وام مسائل فلا تنهر راټه ما بس وته زمړ او استاد سره بس څه خپلوام کنه اګه دا دعوت وې چې مسله را کوم نو په مسله خډیر بدګنی دلته زمونږ جمعات کې یو پاسې دو مانځه پسې سوالو کالم دې بای دوت وی خپکهګه مو وی دغه د بار ودرېګه کنه نو دلته بس صادره راو په غوزم کې لوي دا چې تر پنځپریانو جمعات ده بس وی ما ته چاوي چې دې تر راځه کنه چې سم خبره کینو بس ضرب بدل را بغي وی دا پنځپریانو بس خلا کنه موږ به فخر کوو چې الته نمدار څه د کړی دی کنه جمعات کې د الله نه بغیر د بل چا نه غوښتلو نشته او مسلې کله کله اورې په کار به امراش امام ابو حنیفه سے وی سپلای راوړې د غلا چمیار لا ویچدار الو غندویا هغه ټیم باغله الکو نو بیا خلص ډیر مالدارو وی هغه وی چې پیسې راته نشته وی مسله ورته وکم زه کو طالب یم وی په مسلو زدل ته چاره سپلای نه کړنم ځا روسا ته کو جون تیرې دا غنه امام اعظم جوړ شو دیک کو بیا د لورو آل شو وا پیغله وا خيستوا خلق یو بوې مال را بلوي مالا چې دنه ور کولا نو زورور خلکو دمکه ورکه مونږه دنه وتختو ځکه د طلاق پړلو چې خلکو تنگ کو وی په ما به خزه طلاقې دا بازار چاله ورکوم چې مالا د دنیا ټول نعمتونه په جولې کې کی دا څه قسم یو پړ کني خزه برابر باندې طلاق ای او د دنیا ټول نعمتونه بچا سره نو بیا چا دمکه ورکړي چې بس مونږ به د رخکارو تختو ته به مونږه سوکې نو دې بیا ګرځې د مولانو پسې یاره دې دا شان طلاق مې خړې درې وسو کم نو غرور هغه به مونږ ته سپت راځي خړل دې اوسه حل کوا چا وته وی دا د یو امام دی امام ابو حنیفه وی هغه دا نوې مسلې حل کی هغه هم لکه زموږ د پنځپریانو په شان مشهور شوی وکړه وی هغه لور شاه بدل سهل راو باسي هغه واقعي سره په زبردست حلونه وو دی ور پس ورغه چې ورغه هغه وکړه نو هغه دا خو هغه چمیار دی کنه چې دی یو ورځ را پاسول ما او زه جوړ سبلا را په مخه کړل چې کیناستو نو وته وی خب بای وای څه چللې ویاره جی دا څه چللې چې دا خبره مې کړې را امام صاحب وتوی دا خو یو مسله نه د ودی یو خدای د بچکول غواړي طلاق د خړل لري او دویم عزت د بچکول چې لور د په صحیح طریقه باندې نو دا خو دوه مسلې لري او په دې خو یارو را 50 پیته در اشرفه لګشته سره هغه وی چې ما سره رو ما زه خو دروازه دغه یو 2-3 روپے غټما نو هغه ما سره خو حل شته په دې ساتي راته وایم خو پیسې پکار دي نو باز هغه خبر روان شو ما زره پیسې نشته هغه ول आवाज ورکوي دی وراشه استا یو ورځ یاد شي ما ته مسله ورته کوم تاوي مړ مسلې کور سنبال کړي ران سره اوس را لیکنا مسلې تسپک مګورا بیا وته وې چې چاله دور ورکول غواړي نو هغه سړی براولې او هغه ته به قران کریم رواله او زما په جولې کې کېرا نو دا د دنیا نه چې د آخرت نعمتونه دلوم په جولې کې کې خو ده او هغه سړی خپل لور ورکا نه در باندې خدای تعالی کرا او نه بل څه مسله
نو کله کله خلکو ته مسله سپکه ښکاري، خدا کله کله ډیره پکار راشي، خاص کر دې طلاق او قسم کې خو چې سړی ونخلي که نه، نو بیا یې دله نه ډاکټر حل کولی شي، نه انجینیر، نه سوز، ګرځي به په دې استادانو عالمانو پسې به ګرځي. نو ځکه دین ته سپک کتل نه پکار ښه. نور به انشاءالله بیا سبا. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد.